ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا د افغانستان دفاع وزارت ته 640 عرضي جنگي وسایط سپارلي. دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې 640 وسایطو کې 403 عرادي حاموي، 43 رینجر، 23 امبولانسونه او دغه راز 180 موټرسایکلونه شامل دي. کرنې وزارت وایي چې د ایرا فروټ په نامه د یوې کورني شرکت په همکاري ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل شوي دي. د ایرا فروټ شرکت رئیس جلال شرر ویلي چې د 70,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې 70 ټنه سره ممیز ازبکستان ته صادر کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ډېر ژر به په مسکو کې د افغانستان او په اړه نړیواله ناسته جوړه کړي. هغه له ډېرو جزئیاتو پرته ویلي چې دا ناسته به د روان کال د فبروري میاشت تر پایه پورې راوبلل شي. او لوی څارنوالي وایي چې تېر کال یې د اداري فساد زرګونه دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تېره ورځ یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې تېر کال یې د فساد 216 لوی قضیې او 1525 عادي قضیې څېړلې دي.